د ننګرهار پوهنې ریاست د نتایجو شهادتنامو عمومي مدیر اسدالله اسد وایي د ښوونځیو او مدارسو د کوونکو ته د شهادتنامو د طی مراحلو ویش لړۍ د پخوا په پرتله چټکه او اسانه شوې چې په خبره د یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د شهادتنامو ټولې چارې طی مراحل کیږي. د شهادتنامو د توزیع پروسه د پخوا په پرتله ډېره اسانه شوې ده. شهادتنامې موږ خپله طی مراحل کوو. اویزونه په ډلیز ډول افغانستان بانک ته د ښوونځیو له لارې تحویلیږي. د هغې اویزونه موږ سره شریک کیږي. بیا موږ دغه شهادتنامې دې ځای کې پروسس کوو، ترتیبوو. بیا وزارت مقام ته د وزیر صاحب د امضا دپاره په ډلیز ډول لیږو. بیرته راځي په همدې ترتیب باندې بیرته موږ ښوونځیو ته دغه شهادتنامې لیږو. هلته کولی شي فارغان خپل شهادتنامې ترلاسه کړي. نوموړی دغه راز وایي د تېرو کلونو فارغو زده کوونکو ته په انفرادي ډول د شهادتنامو ترلاسه کولو چارې له ښه نظم پرته ترسره کیږي. د پخوانیو کلونو په رابطه باید ووایم چې څوک په انفرادي ډول د کومو دلایلو له وجې شهادتنامې نه دی اخیستې. هغه هم همدغسې ترتیب دی. شاګرد فارغ راځي دلته عریضه کوي. د عریضې نه وروسته موږ ورته تعرفه ورکوو په بانک باندې 200 افغانۍ د یوې شهادتنامې قیمت دی. هغه بانک کې تحویلوي. خپل تذکرې کاپي یو قطعه عکس راوړي. موږ ورته دلته شهادتنامه ترتیبوو. بیا دغه انفرادي شهادتنامې چې دي دغه فارغان خپله د افغان پوسټ له لارې کابل ته لیږي. هلته د وزیر صاحب د امضا نه وروسته افغان پوسټ ورته بیرته سپاري. بل لور د تن فارغ زده کوونکی جانثار چې د شهادتنامې ترلاسه کولو په مخه راغلی وایي د شهادتنامو اخیستو چارې د پخوا پرتله اسانه شوي دي. او دلته راغلی یم شهادتنامې دپاره چې زه خپله د په 1498 کې د غني خیلو درمعلمین څخه فارغ شوی یم. ومې غوښتل چې شهادتنامه ترلاسه کړم. نو همدې دپاره زه دلته رالم د ننګرهار د پوهنې ریاست ته چې ماشاءالله د پخوا په پرتله دلته کارونه ډېر منظم شوي دي او ډېر په ښه شکل باندې پرمخ ځي. د ننګرهار پوهنې ریاست د نتایجو شهادتنامو عمومي مدیریت د مسؤلینو په خبره سږ کال له ښوونځیو او مدرسو څخه 13580 تنه فارغ شوي دي.